اصغر افغان له دوهمې مخکې شه او دا ستر ریکارډ یې په خپل نوم کړ. مهرباني وکړئ هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کرک انفو صفحه تل ستاسو چوپړ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان ستر ریکارډ په خپل نوم کړ. هغه له مهندر سینګ دوهونې مخکې شو او لومړی لوبډلمشر شو چې د نړیوالو شل اوریجو لوبو کې زیاتې لوبې ګټلې دي. د یوه لوبډلمشر په توګه د هند پخوانی لوبډلمشر مهندر سینګ دوهونې هغه کپتان و چې په خپله لوبډلمشرۍ کې تر ټولو زیات 40 نړیوالې شل اوریجو لوبې ګټلې. خو اوس اصغر افغان تر هغه په کمو لوبو کې خپله لوبډلمشرۍ کې 42 نړیوالې شل اوریجو لوبې وګټلې او دا ستر ریکارډ یې په خپل نوم کړ. دوهونې په 42 لوبو کې 40 او اصغر افغان بیا په 52 لوبو کې 42 بریاوې خپلې کړې دي چې تر ټولو لوبډلمشرانو مخکښ دي. افغانستان په درېیمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې هم زیمبابوې ته ماتې ورکړه چې سریز یې 3-0 وګټه او په دې سره اصغر افغان په دې وتوانېد چې دا ستر ریکارډ په خپل نوم کړي. له دوهونې وروسته بیا ایون مارګن راځي چې په 9-50 لوبو یې ترسره کړي او 33 بریاوې خپلې کړي دي. همداراز پوټرفیلډ له 40 لوبو کې 26 او کین ویلیامز هم په 9 لوبو کې 23 بریاوې خپلې کړي. مطلب درسره شریک